ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو لیدونکو، د مشرانو یو متل دی، وایي چې له کومې بلا څخه چې د تېښتې موقع پیدا نشي نو هغې بلا ته غاړه ورکړه او ورسره مقابله وکړه. که چېرته تاسو د خپل چارچاپېره ټولو کېدونکو پیښو او شیانو په باره کې نه زده کوئ او نه هم د هغې په باره کې د پوهېدلو لپاره کوشش کوئ، نو تاسو به هیڅ کله پوه نشئ چې د بدو او شیطانی شیانو څخه څه ډول ځانونه وساتو. زموږ په الله جل جلاله باندې توکل دی، لیکن موږ د توکل کولو څخه مخکې باید یو ځل خپلې شونډې له توکل څخه بندې کړو. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی او شیطان د الله جل جلاله له امر څخه یې سرغړونه وکړه او انسان ته یې سجده ونه لګوله، بلکې د قیامت تر ورځې پورې دښمني ورسره شروع کړه. شیطان د انسان واضح او بدترین دښمن دی، لیکن نن سبا انسانان شیطان د خپل معبود په جوړولو سره عبادت کوي او په شیطان باندې خپل روح او ایمان هم خرڅوي. دا د شیطان داسې کامیابي ده چې له کومې څخه هغه اوس په ځمکه باندې د خدای جوړېدو په فکر کې دی او د دې تر ټولو طاقتوره غلام یا شفافه الله دجال دی، د کوم مکمل نظام چې د شیطانی مذهب منونکي دي او دا په نړۍ باندې واکمن کوي. په دې شیطانی چالونو باندې د پوهېدلو لپاره نن د دې ویډیو په دوهمه برخه کې د نورو خفیه علاماتو په باره کې د پوهېدلو کوشش کوو. که چیرته تاسو د دې ویډیو لومړی برخه نه وي لیدلې نو ضرور یې وګورئ ترڅو تاسو ته د دې ویډیو په پوره پوهېدو کې اساني وي او لینک یې په ډسکرپشن کې موجود دی. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې مو په دې پوهوم چې دا کارټون یعنی آیپیډ ګو 2 کومه لومړی برخه نه لري. د دې سره دوه ولې لیکلی شوي دي، د دې په باره کې د دې جوړونکی ښه پوهیږي. په هر حال په لومړی ویډیو کې مو د یوې وزې او د مکتب د یو صنف په باره کې مو تاسو ته ویلي وو چې څه ډول په یو شیطانی کارټون کې د راتلونکي په باره کې د خفیه پیغامونو وړاندوینې ورکول کیږي چې دا خلک به په راتلونکي کې څه کارونه دي چې ترسره به یې کړي. په دې کارټون کې د صنف په کوټه کې بېشماره خفیه علامې موجودې دي. که دا موږ په غور سره وګورو، دا د امریکا د ولسمشر شاته په توره تخته باندې کافي علامې په نظر راځي او د دې تختې په لوړه برخه کې که وګورو نو د یو انسان عکس دی له کوم څخه چې روښنایي وتلې ده، چې د دې مطلب دا دی چې د انسانانو یو نوی عروج را روان دی. هغه انسان د کوم په باطن کې چې روحاني او د حساسیت احساسات دي هغه به اوس ختم شي او دا نړۍ به داسې انسانانو ته په لاس کې ورکړل شي چې د دې تمامو احساساتو څخه به خالی وي. د دې خبرې ثبوت د دې شیطانی تنظیمونو د ټرانس هیومنزم پروجیکټ دی چې د دې په واسطه دوی په راتلونکي کې د داسې انسانانو په تیاریو کې دي چې د مختلفو ژوندیو موجوداتو جسمونه د یو انسان له جسم سره یو ځای کوي، چې په پایله کې نوموړی انسان د هغو ټولو ژوندیو موجوداتو خوی خصلت خپلوي چې په ډیرو هالیووډ فلمونو کې به مو لیدلی وي. په دې باندې به وروسته ویډیو درته اپلوډ کړم. نو لیدونکو، د دې تصویر سره په څنګ کې یو د دیوال ساعت لګېدلی دی چې په هغه کې وخت 12 بجې دی چې شروع کېدلې له لومړۍ ثانیې څخه دي، یعنی د یو نوي دور آغاز شروع کیږي او نن د دې ډېرېدونکي وبا څخه د نړۍ حالات څه ډول چې ډېر په تیزۍ سره بدلیږي، نو د دې مطلب هم دا کېدای شي یعنی نوی دنیوي نظام. د تورې تختې سره په څنګ کې د امریکا یوه نقشه لګېدلې ده په کوم کې چې د امریکا ځینې ځایونو باندې د ستن په واسطه په نښه شوي یا هایلایټ شوي دي.
دا هغه ځایونه دي چې په تیر کې د مختلفو آفتونو ښکار شوي دي. مثال په نیویارک کې د 9/11 واقعیا او په نیو اورلینز کې سیلاب او په اورګلف اف میکسیکو کې د تیلو یو لوی مقدار ضایع شوی دی، د کوم په اساس چې په امریکا کې د تیلو قیمت ډیر لوړ شو او همدې تنظیم ورباندې په میلیوناو ډالر وګټل. د دې ټولو واقعیاتو تر شا د دې شیطاني تنظیمونو لاس و کوم چې د دې پیښو په واقع کېدلو کې خپل خفیه مقاصد پوره کړل. د دې نقشې په سر باندې د کونګ عکس هم لګېدلی دی. نو لیدونکو په دې کې له کونګ څخه مراد د هغه شیطاني اشخاصو څخه دی چې د کونګ عبادت کوي، چې هر کال هغه د وهمیان خدای په معبد کې راټولیږي او د کونګ خدای ډوله مجسمې مخامخ او لاندې او هر کال د نیو ورلد آرډر له دې ځایه قایموي او شیطاني رسومات دلته د دې مجسمې لاندې ترسره کوي. یعنی دا خلک دا مجسمه خپل خدای ګڼي، یعنی د ابلیس عبادت کوي. او شاید تاسو ته به معلومه وي چې د فریمنسن یوه علامه کونګ هم دی او د دې نقشې لاندې د واورې یوه لوګو جوړه ده چې د ایلمیناټي او اسرائیلو نښه ده. که موږ او تاسې دا درې واړه یو ځای کړو نو په لاس راځي چې نړۍ څوک کنټرولوي، یعنی اسرائیل او شیطانی تنظیمونه، فریمنسن او ایلمیناټي او داسې نور، او هغه چې کله وغواړي او چیرته وغواړي تباهي رامنځته کولی شي. په دې توره تخته باندې د نارینه تناسلي آله هم جوړه شوې ده چې سپرم یې خارج کړي دي او د کوم لاندې چې یو خوړونکی شارک موجود دی چې په یو کور باندې اور بل دی او هغه ورته ګوري. نو دا خبره په لاس راځي چې د 9/11 واقعیا ډیره لویه قرباني وه، له کوم څخه چې نن سبا پیدا شوي حالاتو لپاره یې ورته ډیرې لارې خلاصې کړي. د شارک معنا دلته د شارک د بانکدارۍ نظام ښکاره کوي، ځکه کله چې دا واقعې وشوې نو په ټوله میشتو خلکو باندې ژور تاثیر ولوېده. نو د دې د جعلي بانکونو له لوري خلکو ته په زیاته اندازه د قرضې ورکول شروع شول او همدا ډول یې خلک په خپل واک کې راګیر کړل. او دا د دجال د ملګرو تر ټوله لویه وسله ده چې خلکو ته قرضې ورکړئ او هغه د سود په کوهي کې واچوئ، ځکه چې سبا دا خلک د دوی څخه علاوه د کوم بل چا حکم ونه مني. د نارینه تناسلي آلې د ښودلو مطلب فحشي فلمونه هم کیدای شي چې د دې په لیدلو سره ځوانان خپل قیمتي وخت او جسمانی قوت ضایع کوي. او د دې شارک په څنګ کې یو شخص په دار زړول شوی دی چې د دې مخې ته یو نامکمل لفظ په تبشیر باندې لیکلی دی. دا نامکمل لفظ ایولیوشن دی، د کومو په منځ کې چې خالي ځایونه دي. د ایولیوشن تیوري به تاسو خامخا لوستلي وي، د کومو مطابق چې انسان مخکې د بیزوګي په ډول وو او دا تیوري یې زموږ او تاسو په فکرونو باندې کېنولې ده. او څوک چې په دې تیوري باندې یقین کوي نو هغه به د کوم دین څخه انکار کړی وي، ځکه چې ټول اهل کتاب د تیوري رد کوي. اوس په دې نامکمل لفظ کې د خالي ځایونو مطلب دا دی چې له انسانانو سره دا اخیری موقع ده چې دا تیوري ومني، یعنی له مذهب څخه انکار وکړي او د نوي دنیوي نظام حصہ جوړه شي. چیرته به چې یو مذهب چلیږي او هغه به د دجال مذهب وي او څوک چې زموږ حکم نه مني هغه به ټول ووژل شي او بیا برخه بدلیږي او بوش خپل اورمې ګرځوي. یعنی اوس د هغې دوره ختم شوې ده او د اوباما دوره شروع شوه، د څه لپاره چې هغه په چوکۍ باندې راڅرخي او د هغې ځای اوباما نیسي چې یوه د ګراجویټډ خولۍ په سر ده او سپین دستکشې په لاس دي. دا دواړه د فریمنسن د لوړې درجې د ارکانو علامې دي. یعنی اوس یوه نوې دوره شروع شوه په کوم کې چې د یو قابل او زړه راښکونکي ولسمشر ته امریکا ضرورت لري چې د خپلې خوږې خبرې او نیکنیتۍ د عزم په اساس خلک ګمراه کړي. د بوش د پاگل ښودلو مطلب دا و چې د هغې دوره او د هغې فیصلې د لیوانیانو په څیر وي، مګر اوس د یو قابل او تعلیم یافته ولسمشر وخت راغلی دی. په دې ټوله برخه کې اوباما یوازې خاندي چې په تختې باندې د ایل او ایل نښان چې د دې مطلب معنا لافینګ آوټ
کلاون چې د هغې خفیه وضاحت کوي چې د هغې خفیه تنظیمونو له لوري اوباما ته یو پیغام و چې نړۍ ته د خندا په څیره کې وړاندې کېږه. که څه هم زمونږ کارونه څومره پټ او شیطانی دي، ته به د خلکو په مخ کې د خوشحالیو اکټینګ کوي. کله چې اوباما خندا شروع کړي او یو طرف ته ځوړند شي او د خپلو لاسونو په واسطه یو مذهبي علامه جوړوي، دا په مختلفو مذاهبو کې د عبادت لپاره استعمالیږي. په بله برخه کې یوه ماشومه په خپل لاس کې مڼه اخلي او چار چاپیره په یوه ګل دایره کې ناسته ده چې معنا یې د دې ماشومې زړه پاک دی، کومه چې په شیطاني لارو باندې نه غواړي چې لاړه شي. دا خلک په دې باندې د خپلو چالونو کوشش کوي او دې ته د دې مڼې د خوړلو حکم شوی چې د عیسوي مذهب په اساس دا هغه مڼه ده د کومو په خوراک سره چې حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا د شیطان په جال کې گیر شول او وروسته د ګناه کولو لپاره یې له جنت څخه راوباسل او نړۍ ته یې راکوز کړل. دې ماشومې له دې مڼې څخه انکار وکړ او هغه د اوباما له پښو سره ټکر شي او دوه ځایه شي. نو لیدونکو د دې برخې مفهوم دا دی چې دا ماشومان په اصل کې د هغو مذاهبو څخه دي چې د دجال په کنټرول کې دي او دا ماشومه یعنی یوازې مسلمانان ښکاره کوي او یوازې مسلمانان دي چې د دې شیطانی تنظیمونو له لارې څخه انکار کوي او همدا مسلمانان به د ټول شیطانی طاقتونه او دجال ختموي او په ټوله نړۍ به اسلامي خلافت قایم شي. په دې ډول هغه ماشومه دا لاره پریږدي او د هغوی په لارو نه غواړي چې لاړه شي او ځان ته خپله لاره غوره کوي. کله چې مڼه دوه ټوټې شي نو د هغې څخه د کمل ګل راوځي. د کمل ګل یو روحاني نښه ده چې په مختلفو مذاهبو کې د روحانیت په ډول استعمال شوی دی، خو دلته دا نښه د مسلمانانو ښکارندوی دی ځکه چې د اخر زمانې ټولې نشانې په قرآن کریم او احادیثو کې شته او مسلمانان به د دوی په خلاف وي. د جعلي طاقتونه وایي چې په دې نړۍ به زموږ پاچاهي وي، خو لیکن الله جل جلاله به د مسلمانانو په طرف وي او د جعلي بادشاهي به ختم شي او د دجال له ټولو پلانونو څخه مسلمانان واضح خبر دي. کله چې مڼه د اوباما پښې سره ټکر شي نو د اوباما د پښې لاندې یوه سکه هم موجوده ده چې په دې باندې د ایل سی مخفف لیکل شوی دی چې د لایس کیرول ایبرویشن په معنا دی. که چیرته تاسو په ګوګل کې ایل سی انګلند سرچ کړئ نو دا به تاسو ته د وینسر کیسل په باره کې ووایي چې په انګلند کې د یو څو شاهي کورنیو ډیره پخوانی کلا ده. دا هغه کلا ده چیرته چې المیناټي او فریمنسن ممبران راټولېدل او د نړۍ نیو ورلد آرډر یې له دې ځایه قایموه او لوی لوی شخصیتونه همدوی د پیسو په زور په خپل کنټرول کې راوستل چې صرف به همدغه خلکو حکم منلو. او دلته داسې کار د دې خبرې ښکارندوی دی کومه چې د اوباما د بوټونو لاندې ده چې د نړۍ ټول کاروباري معاملې همدا وینډور کنټرولوي او دلته د دې سکې مطلب دا دی چې د امریکا د ولسمشرۍ واک له وینسر کیسل څخه کنټرولېږي. که چیرته د دې نه هم لږ مخکې لاړ شو نو دا مڼه دوه ټوټې شي او له هغه نه د کمل ګل وغوړېږي. د کمل ګل په مختلفو مذاهبو کې د خدایۍ یعنی د روحاني طاقت ښکارندوی ده، څه ډول چې په قدیم مصري، هندویزم او بودیزم مذهبونو کې همدا ګل د دې نړۍ پیل او د یو بشپړ قوت لرونکي خدای لپاره استعمالیږي. د دې ګل غوړېدل دلته د علم د خپرېدلو او د هغې علم د زده کولو په معنا دی، هغه که د بدۍ علم وي او که د نیکۍ علم وي، ځکه چې د مڼې دواړه ټوټې یوه ټوټه په توره برخه ولویږي او بله په سپینه برخه. چې د دې په لیدلو سره اوباما خفه شي چې دې ماشومې ته خو زما اصلیت معلوم دی، ځکه چې دا شیطانی تنظیمونه کله هم نه غواړي چې نړۍ ته رښتیا معلوم شي. هغه همیشه خلک غواړي چې په توره شپه کې وساتي، ځکه څومره چې د انسان علم زیاتیږي همدومره ډیر د شیطانی حرکاتو څخه خبریږي او همدا هر څه اوباما ډیر خفه کوي. د دې عکس په شاتنۍ برخه کې دوه لارې موجودې دي چې یو د ایگزیټ علامه ده او بله د خرګوش علامه ښکاري. د دې مطلب دا دی چې د دې انجیلۍ سره د دې ګناه څخه د انکار کولو لپاره د وتلو لاره شته، که څه هم هغه خرګوش د مایند کنټرولینګ علامه ده چې د دې انجیلۍ د کنټرولولو لپاره کافي کوششونه کوي خو ناکامه کیږي او هغه ماشومه د وتلو لار غوره کوي. له دې نه وروسته کیمرا له مکتب څخه د باندې راوځي،
نو د باندې په دیوال باندې یو ډول رسم جوړ شوی دی چې په غور سره ورته وګورو نو په دې کې سیم 23 لیکلي چې د بایبل یو آیات دی او له دې سره آسماني برېښنا هم یو ځای شوې ده او د دې آیات خلاصه داسې ده چې که چېرته زه د مرګ تر کنارې هم ورسېږم زما کومه پروا نشته تر څو چې ته زما سره وې. اوس په اورېدو کې خو دا یو ښایسته الفاظ دي لیکن دلته د دې معنا د الله جل جلاله پیروي نه بلکې دا خلک د شیطان د پیروي او په خدایي منلو معنا اخلي چې د دې ثبوت له دې رسم څخه د راوتلي آسماني برېښنا رسم دی. لوسیفر یعنې شیطان ښکارندوی دی او په هالیوډ فلمونو کې به مو هم لیدلی وي لکه فلش لایټ کریکټر یا د مرګ سایه هم ورته وایي. راتلونکي برخه کې یو د مرګ میدان لیدل کیږي. له دې نه وروسته به څه کیږي نو د دې لپاره به تاسو د دې ویډیو دریمې برخې لپاره انتظار کوئ ځکه چې په دې فلم کې لا هم د ډیرو مهمو شیانو ذکر کیدونکی دی. د دې لپاره له موږ سره اوسئ او د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر هغې پورې مو په لوی الله سپارم.